دنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او درناوی نیکې هیلې. یوسف هیواد دوست یم د کابل جان د داسې یوې سیمې نه تاسو سره غږېږم چې ډېر یو بې جوړې د نورو انکشافاتو پرمختګونو تر څنګ یو بې جوړې هوټل سره رستوران سره زه دا اوس یم چې د ضیافت په نوم یادېږي. تاسو ګورئ دننه به لاړ شو وګورو چې له دې رستوران نه څه ډول نوې خبرې اورو، ضیافت کې به وګورو چې چاته ضیافت ده او څوک له دې ضیافت نه بیا کیدای شي محروم شي. خب بیننده‌های عزیز و گرامی، به یادتان باشه که کشور عزیز ما میهمان نواز است. میهمان نواز مورد این ضیافت خوب میهمان نوازی میشه. بیاین همراه ما بیاین ببینید تصویر به خودم چطور بتونیم از کمره خواهش میکنم پیش بیایم. سلام. سلام شما خوب است؟ خیلی خوب. انشالله اجازه هست. سلام. صحت شما خوب است؟ صحت شما خوب است؟ خیلی. نام یوسف هیواد دوست است. رادیو تلویزیون دنمارک آمده. خوب است؟ حتما شما در جریان هستید. همراه منیجر عمومی وعده داشتید. چطور میشه که پرسان کنیم؟ تشکر. تشکر. سلام علیکم. خیلی هستید؟ خیلی. تاسو کسی سلام علیکم. خیلی خوب هستید؟ صحت شما خوب است؟ څنګه هستید؟ صحت مو ښه ده؟ اختر مو مبارک شه. اوس خو دلته په افغانستان کې اختر ده. جناب منیجر عمومي سره زموږ ښاغلي حاجي صاحب فرید احمدي سره مو واده وه چې د دې ځای د ضیافت لکه چې مشري لري دا اوس په اداري لحاظ کولی شو ورشو ویې مهرباني ډېره مننه ډېره مننه. خدا احمدي صاحب به څنګه پیدا کړو ته وړاندې ده. تاسو احمدي صاحب محترم انجینر عمومی. السلام علیکم. صحت شما عیدتان مبارک. صحت شما خوب است؟ سیاه دارین؟ بسیار تشکر لطف کردین که تلفن ما رو جواب دادین و پذیرفتین ما رو. قربانتان. بیننده‌های عزیز و گرامی، جناب حاجی صاحب فرید احمدی یکی نه تنهایی که خوب اداره کننده بسیار موفق و منیجر بسیار عالی است. مردم عزیز ما از پیش بسیار خوش است. ما زیاد شنیدیم دیگه گپا رو ببینیم که آیا همین امتیاز دارن یا نه. بفرمایید راهنمایی شما. سیبقه لطف کنید کم بر ما توضیح بدین میهمانایی که بر شما میاد، اونایی را که شما دعوت کردین یا خودشان قبلا جایی را اینجا خب براتون گفته شده که ما 10 نفر و 20 نفر میایم و یا اینکه دفعتا میایم اینجا چگونه از کجا شروع بشه میهمان نوازی؟ زیادتر از میهمانا معمولا زنگ میزنن رزرو میکنن تیبلا زیادتر فامیلی میباشه اندک مردانه میباشه زنگ میزنن تیبل رزرو میکنن برای تایم. کدام تایمی که تیبل رزرو میشه ما تیبل رو رزرو میکنیم، میهمانا میان همکارای ما ویلکام میکنن و تیبلشان اگر آماده باشه مستقیم استقبالشان میکنن به تیبلشان. و اگر تیبلشان آماده نباشه یک جای منظم درست کردیم اینجا که میهمانا در انتظار میباشن و قدرمن لیدونکو تاسو واوریدل چې ډېر په دقت سره دلته کار تنظیم شوی. یعنی کله چې میلمانه راځي دلته دوه برخې هغه چې میزونه معلوم دي چې دوی قبلا دلته رزرو کړي هغه نو بیا همکاران راځي دوی هماغه میزو ته راهنمایي کوي او کله دلته به انتظار زه محترم احمدي صاحب به ورشو وګورو چې دا د انتظار کوټه څنګه صاحب. خب بیاین که یک چند نفر بشینیم همینجا. خب میهمانان رو گفتیم که اینجا میرن نه؟ تنیس یا آن سپورت آمدن اونا منتظر میزشان تا آماده شد جای فراغ هست یعنی اگر یک وقت تا 20 نفر هم بیاین دفعه میزا آماده میشه و همکارای ما رو نمایش به میزایشان از زمین اول که به دل ما رو میبره کسی که اینجا به بسیار علاقه‌مند میشه. دیزاین بسیار مقبول و سلیقه بسیار مقبول بکار. بسیار عالی.
حتما از توجه شما و سایر همکارات خیلی بریم همین منزل به منزل ببینیم بفرمایید. جاهایی که بسیار قابل ارزش است. بسیار تشکر. بله بینای عزیز و گرامی ما قرار است که بریم همراه احمدی صاحب در سرویس های مختلف ببینیم که گپ از چی قرار. من اینجا میبینم که دو تا مثل رقمی عسکری در استاد که بر عسکری نبرن. ببینیم که احمدی صاحب چی بگه. احمدی صاحب اون طرف فامیلا میاین خانم‌ها راهنماییشان میکنن تا سر میزشون. وقتی آقایان میباشن همکارای آقایان راهنماییشان میکنن تا سر میزشون. و یک که به خاطر که چون بسیار ضیافت بزرگ است میزهای بسیار زیاد سالنای بسیار زیاد است اینجا اما میز خود گم نکنن همکارا راهنماییشان میکنن تا سر میزشون. این دختر ما من خانم‌ها را راهنمایی میکنه و ایشان آقایان بسیار عالی. سلام بچه خوب هستید؟ صحت شما خوب است؟ خیریت؟ چون بین می فیضه جان خب من گفتم خیلی من یگانه کسی هستم که همکار زنانه کتبه هست. حال خویی میبینید که در ضیافت مردوزن کار میکنن و بسیار وطن دوستانه صادقانه و در حفظ حجاب اسلامی و سایر نزاکت‌هایی را که ما از نیاز شرعی داریم اینجا کار میکنیم. بسیار ببینیم که کار میکنن یا چی رقمسی رو ما از خودش پرسان کنم. بچه اگر ممکن باشه خودم معرفی کو، اگر نمیخوای اسمت بگویی هیچ مشکل نیست. البته چرا که نیست مشکل نیست. اسم من زهرا است، هاستس هستم در رستوران ضیافت. بسیار عالی. که خیلی خوشحال هستیم از اینکه شما را اینجا می‌بینید. تشکر بچه تشکر. اینجا وظیفه شما چی است؟ وظیفه ما بخش پذیرایی و مهمان نوازی است که مهمانای عزیز ما را وقتی که داخل رستوران تشریف میارن تا پیش‌پیوند ما راهنمایی. بسیار عالی. این لفت است. بله. حالا بار اگر راهنمایی کنید دیگه خب ببینیم چطور است. بین بیننده‌های عزیز و گرامی همراه من بیاین ببینیم که راهنمایی از چی قرار است و چطور میشه. خب ببینید احمدی صاحب بیاین. خواهش می‌کنم بفرمایید. محترم بفرمایید. این آل صاحب این دختره که ما آمدم رای ما اینقدر پذیرایی واقعا والا آفرین تا آفرین. تشکر. خوب سلام خوب هستید بچه خوب هستید صحت شما خوب است خیریت خوب دیگه همکار بعدی ما اینجا منتظر است هاست هستن اینا کسایی که رزرویشن داشته باشن در ایپدشان تمام تیبلای رزرویشن خدا میتونن ببینن که امروز کیها رزرو کردن و تیبلشان در میزشان راهنماییشان میکنن. قدرمون لیدون کو گران دوستانو دلته او ډیر ښه سیستم ده وګورئ د لاندې راهنمایي کیږي دلته راځي دلته د دې برخې مسؤلین دوی ورته دلته تشریف لري هلته ګوري چې دغه میلمانه چې راغلي دي دوی په کومه برخه کې ریزرف لري میز دوی ورته راهنمایي کوي یعنې واقعا ډېر زیات په شان و شوکت سره او په ډېر عزت و دبدبې سره خپل میلمنو له دوی پذیرایی کوي دا ډېر واقعا زه افتخار کوم په دوی باندې قلبا قابل افتخار است کار شما بفرمایید. خب اینجا بسیار چقدر واه چقدر مقبول بسیار عالی ببینید یک فضای فایزه فامیلی جان است. تراشه دا وګوره څومره ښایسته دي ډېر عالی والله ما خو میان دل ما سمیجه بشینم باشه که ببینیم خب بیاین شد اینمیجه ما یک سوال دارم از شما بیاین اینمیجه بیشینیم شما بالا بشینید. نه از بالا نه خواهش میکنم. یک سوال من در پایینتان میشینم. شما بالا بشینید. خوب نمیشه. تشریفات نگوید. بیاین بفرمایید. احمد سیب محترم این اتاق چرا مقبول ساخته شده و کار از این اتاق چی است؟ خب اماد صاحب زیادتر از فامیلا میخوایم که در فضای زمینی داشته باشن و یک مهمانی داشته باشن که در فضای زمین باشن در میز نمیخوان راحت نیستن زیادتر از فامیلا و زیادتر مهمانای ولایتی که میآین از ولایت اونا زیادتر از این اتاق‌ها رو خوش میکنن به خاطر وطنی یک سبک وطنی داره بله بسیار عالی والا انشالله که ما با برای فامیل دبه چه یک اتاق بریم شما رو زحمت دادیم بریم در دیگه اتاق قدرمنو لیدونکو دا به
بار برخده چې دلته چای قهوه او هر ډول نوشیدنیگان آماده کیږي. خب جناب احمدی صاحب کمی اگه توضیح بتین در این رابطه هم ما خو یک چیزی گفتم اما او کامل نیست. اینجا یک لایف بار داریم. شما مشاهده میکنید یک طرف کافی گرم و یک طرف هم کافی سرد، جوس و کافی سرد. بسیار عالی، بسیار عالی. داخل مشاهده کرده میتونید و در طرف چپ ما میبینیم یک دیسپلی آیس کریم داریم که تمام آیس کریم ها تمام از آیس کریم ها رو ضیافت خودش به اینجا خودشان میسازه، خودش فکتوری داره، خودش میسازه. بسیار خوب. و همون رقم شیریخ سنتی ما هم آیس شیریخ فنی که میگن شیریخ هم بچه میشه ما شیریخ ببینیم از دور؟ صحت شما خوب؟ خیریت انشالله؟ خوب هستیم؟ خوب ببینیم که اگر اجازه باشه داخل بیم میشه؟ بفرمایید. نسیم ببینین بینده های عزیز و گرامی واقعا دیگم یعنی دلم میشه که یکی دو گلاس خواستمی بخورم و این قسمت دومیش بسیار مقبول است واقعا حتما خوشمزه هم هست دیگه. همکار ما یک نشانتان میده تراشه میکنه شیریخ. اینه نام خدا بسیار عالی، بسیار مقبول یعنی چند لا داره؟ بله قدرمان اولیدونکو واقعا در دیره پذر پوریده در زیافت خو واقعا چه بلا بیاین یک بار اینجا ما فکر میکنم که آیس کریم و شیریخ بخورید هیچ وقت از یادتان نمیره. بینده ها و شنونده های عزیز و گرام اینو ببینید چقدر مقبول دستای ما بند است. اگرنی هم همیشه میخوردم. چقدر وقت هستی که بچیم کار میکنی؟ اینجا هستیم یک دو سال میشه. کارتان 24 ساعت است یا نه؟ از ما 12 ساعت است. 12 ساعت بعد همکارای دیگه ما. خوب پیشه دارم هستی؟ ماشایتان خوب است. دو شفت تایم داریم واسه یکی از بعضی از همکارا از روز 12 ساعت کار میکنن، باز شفت شب همکارای بعدی میان 12 ساعت کار. خوش هستین در کارتان؟ راضی؟ نه حالا که اینجا منیجری بومی استاد است از او خاطر خود نمیگی؟ برخوردشان خوب است از همه مسئولین امرایتان برخوردش خوب است؟ بله بسیار عالی بسیار عالی. تشکر طرف آشپزخانه حتما طرف آشپزخانه میریم. احمد صاحب محترم قسمت آشپزخانه است. بله بفرمایید آشپزخانه رو شما بسیار عالی. ببینید ماشاءالله خوبیت آشپزخانه بسیار حلال و وسیع. کدام قسمت‌ها رو دارید؟ اصلا قدرمون بدون دی آشپزخانه یا پخلنځي بیل برخه به وګوره تاسو دغه تصویر وګورئ دی خواته بیا به نو دا نور برخه هم یو ځای سره وګورئ. خب احمد صاحب محترم این قسمت اگر برای ما معرفی بکنید. این قسمت سکشن افغانی میشه. سکشن افغانی میشه، تمام غذاهای افغانی همینجا تهیه میشه. و مثلا کدام غذا؟ فقط اینجا یک غذای عربی داریم، دیگه کلش افغانی میشه. خودی عربی. بله مندی عربی هستن، مندی اینجا درست میشه. دیگه این طرف بیاین و براتون نشون بدم. قابلی شاور که دم دادن آماده هستن. امرای روغن کنجد. دا قدرمون لیدونکو داسې قابلی وخوره چې کابل ممهیر نشي او دا حدود عربي و چې په عربي کې ورته کل لذیذ. دیگه چیزا رو براتون نشون بله این قسمت اگر لطف کنید یک توضیح مختصر. قسمت بخش باربیکیو هست، سکشن باربیکیو. تمام کباب ها همینجا تهیه میشه. خب این کباب های افغانی هست؟ معمولا کباب های افغانی، کباب های هندی، ترکی، پاکستانی همش همینجا تهیه میشه. و ایرانی؟ بله. یعنی مختلف کبابون دلته جوړي د بیلابیلو هیوادو لغیر داره د افغانستان، پاکستان، ترکیه، ایران او نور هم خدای ته معلوم ده چې نور به د کوم ځای جوړي. بسیار نو دا وګورئ څومره ښایسته جناب احمد صاحب محترم
این قسمت فکر میکنم نانپذیر چیه؟ نانپذیر است. یک تندور اینجا داریم، تندور نانای هندی، همون کلچای هندی و پاکستانی میکنه. یک دانه نان بتین از همونجا برای من یک دانه از این نانا رو ببینید، نانای کنجدار هستن. بسیار خوشگل. اوه چه یک نان لذیذه. این کم نانا رو مقابل از همین تندور دیگه داریم که افغانی، نانای افغانی، همین پرکی افغانی درست میکنه. اینجا میبینید خمیرش آماده شده. یک دقیقه صبر. عجب نانای تصور قدمون دوستان و عجب دوغی ده. از ما خیلاس را وسوده اون. خب جناب احمدی صاحب محترم این خود نانای مختلف هست ولی این خود یا بود پرکی خود ما اصلا که میگن پرکی یا نانای پرکی خود ما هست. بله نانای گرم ایرانی، پاکستانی، ترکی همش اینجا آماده میشه. دیگه اینو میگه کابل هست به جای نمیره. شما به یک سکشن برای شما نشان بدم. ژاپنیز اینجا ژاپنیز میشه، ژاپنیز چاینیز. بس آشپزی تای میگن در تای فود میشه. از اون رو داده ژاپنی و چینایی و کوریایی و فیلیپینی و آدیدینور و برخی پخلنزای ده چی ورته تای تای و فکر کنم ما تایلندی ده. بله این قسمت اینجا بخش فست فود است. تمام برگرها و همین هر چیزی که فرای میشه همینجا پخته میشه. تمامش. خدا کنه که آشپزخانه ما خوشگل باشه. بسیار. احمدی محترم این کدام قسمت است؟ اینجا بخش هندی و پاکستانی، غذاهای هندی و پاکستانی آماده میشن. همکار ما را که میبینید شکیل جان نام داره از کشور دوست همسایه ما پاکستان. همراه ما کار میکنه و آشپز غذاهای پاکستانی هستن. فعلا یک کراهی آماده کرده رایستن. چی نام دارن؟ شکیل جان چه حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کار کریں بس. یعنی یک در اردو خوب گفتیم فیلم‌های هندی رو خود دیده بودیم. در صورت ما بریم دیگه قسمت ها رو میبینیم. شما اینه کار کرو و صرف کرو. احمدی محترم این قسمت اگر حساب مختصر بر ما بگویم کدام. خب اینجا دو قسمت داریم. یکی از سکشن‌های ما مربوط به پیکینگ میشه. تمام غذاها اینجا پیک میشه. پیکینگ‌های استاندارد ما برای شما نشان میدم. اینجا بهترین ماشین‌های استاندارد ما داریم پیک. غذاها رو ما پیک میکنیم. ما یکی از پیک‌ها رو میارم براتون نشان میدم. غذاها کلشون در این پیکینگ‌ها پیک میشه و همراه از این کوارای سیل میشه در ماشین که هیچ نوع باکتری نه داخل شود و نه گرمی غذا بیرون شود که غذا سرد کنه به خانه مشتری و این شکل فقط در ماشین مانده میشه و پرس میشه. یعنی قدرمون دوستان که چورون رو فرمایش شد ورکی هم دوی ورته جوڑی به کاملا نظافت سر او دیر پاک او صفا او وکل ستاندارد در دیر پزرپور خبر ما بگنی چی هست ما براتون بگم. این خصوص یک قسمت شما خورده حالا خب بگویم چطور تهیه شده؟ این کباب مکس هستن از چند مملکت کباب‌های مکسش اینجا آماده میشه. بله کباب‌ها آماده میشه و تمامش اینجا وګورئ قدرمن دوستان دا مکس ده د کبابونو د څو هیوادونو نه دا ډېر په زړه پورې ده واقعا در یک ظرف جمع میشه و برای مهمان روان میشه. انشاءالله. خب این قسمت اینطور قدرمن لیدونکو دا هغه برخه ده چې زیاتره که دلته کورنۍ غونډې یا محافلې د یوې کورنۍ لپاره لکه خواړه او شیریني خوري یا هم کنفرانسونه د مؤسساتو د دوی دپاره یا جلسات په ډېر ښکلي شکل سره دلته ورته چمتووالی نیول شوی ده او دوی تل له همدغه امکاناتو نه په ګټې اخیستلو د
خپلو مراجعینو لپاره خدمت کوي. واقعا ډېره په زړه پورې ده او په ډېره لوړه سطحه. قدرمنو لیدونکو دا هم یو ډېر لوی دلته غټ سالون ده چې په دې برخه کې هم اکثرا هغه کورنۍ چې خپل میلمانه لري راځي نو په میز چوکۍ نه کینی، خپل میلمانه راولي. دلته تاسو وګورئ څومره ښکلی دي، ډېر واقعا په ښکلې بڼه ترتیب شوي دي او هغه هم زموږ او ستاسو د تاریخونو یو انځور. این قسمتی که با شما دیدیم فامیلی بود. خانم شوهر و برادر و خواهرام یک جاست. بله، یک فضای فامیلی بود، یک منظر دیگه هم داریم فضای فامیلی، چون که ماشاءالله بیمار فامیلی زیادتر هست. قدرمنو لیدونکو موږ هم دا اوس زه فکر کوم په شپږم پوړ کې یو. که ما نه یې غلطه کړې له احمدي صاحب نه پوښتنه وکړو جناب احمدي صاحب فکر میکنم منزل 6 است. بله، منزل ششم است. این کدام بخش است؟ شما فضای فامیلی است. فامیلی است. بسیار فامیلی هستم. ما سالن رو براتون نشان میدم. بعضی وقتا اگر یک مهمانی های کوچیک می باشه یا یگان عروسی خوب می باشه چی میخوری، دو تا سالن بسیار مختلف داریم که گنجایش 120 نفر دارن. 60 نفر به یک سالن، 60 نفر به دیگه. این اینجا هدفش فامیلی است. زن و شوهر، برادر و خواهر اینا آمده میتونن. حالا از چی میترسین؟ او خوارا بیادن بیاین دیگه. این منزل 6 جایتان است. ماشاءالله بسیار عالی. سلام آماده میمانا. این بیس آماده شده برای میمان. قبلا ریزرو شده. همین میز ریزرو شده برای 10 نفر. بسیار عالی. اگر ریزرو میشه قیمت ها فرق نمیشه؟ نه خیر، فقط تایم داده میشه. طبق همون تایم باید میمانا بیان 10-15 دقیقه دیگه بهشون دیسکانت داده میشه در تایم. بعد از اگر تایمشون 15 دقیقه بعد هم نتونن آمده باز تیبلشون کنسل میشه. با خودم این تایم خود آمدیم. خوش آمدید. تشکر. ورونو لیدونکو دا د فامیلونو کورنۍ لپاره چې ښځه او میړه راځي یا ورونه او خویندې راځي دغه برخه ورته ګوري پارټیشن شوی دی. تاسو ګورئ تاسو جناب احمدي صاحب دا قسمت بیخي واضح او څرګند پرانیسته. دلته ډېر آرامه یو کورنۍ له خپلو ماشومانو خپلې مېرمنې او خپل خاوند سره دلته په اسانه توګه راځي او ډېر په سالمه فضا کې او آرامه فضا کې هوسا او بسیا فضا کې دوی خپل څو شیبې چې دي خپل ډوډۍ نوشیجان کوي. بیننده‌های عزیز و گرامی، ما در قسمتی از دیگه از ضیافت هستیم. من فکر میکنم که غم اولادارم خوردن اینجا. یکی چی است؟ باشین که احمدی صاحب چی میگن. احمدی صاحب محترم سلام. سلام. بازم. خب این کدام قسمت است؟ یک کیتزون مجهز است. آها. باید داخل بریم براتون. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. دیگه لطفاً با بود داخل نشوید. دیگه خب گیمزون مجهز با ماشین‌های استاندارد که تمام ماشینا از خارج آورده بسیار مقبول، بسیار مقبول. ماشینای خوب و اطفال بسیار خوشحال هستن وقتی که اینجا میان. طبعا دیگه دیگه باید خوشحال باشن. می‌بینید که یکی از اطفال‌ها بچه‌ها اینجا هستن و اکثرا خانواده‌ها که میای خود دیگه طفلشان اون اینجا مسئول. ولی اکثرا فامیل‌ها وقتی تمیزا منتظر غذا میباشن تا وقت مدت وقفی که غذا میآید در اون تایم اطفال خود روان میکنن در کیزون. در اون تایم اطفال میان در کیزون و واقعا قدرمن دوستانو یعنی واقعا دلته ټول تدابیر نیول شوی دي. مور او پلار به ډیر آرام هغه خپل ځای کې چې دوی ریزرو کړی ده غذا خپل وخوري په آرامۍ سره او خپل د چا خبرې اترې به ولري او ماشومان به په دغه یو ځای کې ګوره ډیر ښکلی ځای ډیر ښه امکانات لري. دلته به مصروف وي تر هغه چې بیا به ور پلار یې غواړي لاړ شي او که نه بیا به یې په دغسې عظیم الجثه انسانانو ډارو که نه نو که څنګه خبره ده. دوستانو ما ته یو ډېره په زړه پورې خبره دا ده دغه تیږې چې تاسو ګورئ دا دوی وایي چې د افغانستان یو ډېر ښکلي دي. وګورو چې احمدی صاحب په دې باب څه وایي. جناب احمدی صاحب همین سنگ زیر شما گفتین که افغانی است.
طبعا تمام سنگ‌های خوب بهترین سنگ‌های افغانی میباشد، سنگ‌های خود کشور افغانستان میباشد. باز اینا دیگه ممالک به خاطر که در اینجا ماشین‌آلات نیست، دیگه ممالک میره برای بریش و پالش. شما چیزی که مشاهده می‌کنید بهترین از سنگ‌ها در راه‌سینای اینجا استفاده شده. و در استقامت لفتا اگر ببینید سنگ‌های رخام میگن. بهترین از سنگ‌ها هستن اینا. البته بس ما که می‌بینیم شب یه در قسمت‌های مختلف این سنگ‌ها استعمال شده و بسیار با ظرافت کار شده. در پشت سر اینا یک نور گماشته شده. فایز جان از فکر کوم چې دا تیږي چې دلته کارول شوي دا په ډېر ظریفه د افغانستان دي کنه قیمتي تیږي ښکلې تیږي ټولې او ډېرې ښې جوړې شوي دي ببینید این ببینید سنگ از در پشت سرش یک لایت استفاده شده، بسیار یک نمای بسیار خاص خود داره. می‌بینید این سنگ بسیار عالی. یکی دیگه من می‌خواستم بپرسم قیمتی است. زیادتر از رستوران‌ها این استفاده نمی‌کنن چون از این بسیار بالا میاد. فایز جان زه خو چې دا ګورم دا لاندې برخه ګوري بسیار یک سنگ مقبول است. ګوري ډېره او مخکې یو بله برخه چې ما فکر ته مې وګرځېده تاسو وګورئ دغه زینت د دې چراغونو یا ډیزاین یې بیخي یو د بله فرق کوي. هر منزل یو بل دیزاین ده. سبب البته نیست دیزاین ها فرق دیزاین مختلف داره. دیزاین مختلف منزل داره. چهارم هستیم. منزل پنجم دیزاینش مختلف است، ششم دیزاینش مختلف است، سیام دیزاینش مختلف است. دیگه منزل رو نشان میدم. مګر اول منزل نه تر اخرش پدوم منزل چې لاړ بشتم فرق لري. واقعا ډیره په زړه پورې ده ډیره. خب احمدی صاحب دیگه باید یک بخش جدید معرفی کنیم. یکی از بهترین جای ضیافت برای شما باشه. بسیار عالی بسیار عالی. باز ضیافت شما بفرمایید. بسیار عالی بسیار عالی. این کدام قسمت از درست در منزل سیوم استقامت دارد. منزل سیوم. فضای باز است، فضای دلنشین و آرام. بسیار عالی بسیار عالی. در فصل بهار مردم زیادتر خواهش میکنن در فضای باز از آن نوش جان کنن و چای کافی. فامیلا میتونه اینجا بیان؟ فقط برای مردان تأسیس داده شده. امکانش اگر هست یک که فامیل کلان باشه تمام اینجا رزرو بکنه کدام مشکل نداره. بله اگر یک فامیل باشه مشکل نیست. بسیار عالی بسیار. ما خب الان میال میخواستیم فایز جان اینجا دعوت کنم عالی رقم اومد. اینجا رزرو میکنیم. تشکر زنده باشین. ممنون. قدرمن لیدونکو به داسې یو ځای کې چې واقعا ما حتی د اروپا په ډېرو هېوادو کې دا نه و لیدلی. زه د جناب احمدي صاحب نه هیله کوم چې په لنډه توګه ما ته دا ځای معرفي کړي چې دا کومه برخه ده، آیا ټول فامیلونه کولی شي او دلته ریزرف کړي دا ځای که څنګه میشه صاحب کم مختصر بسیار مقبول ساختید که اینکه بریم اون طرف بریم که بریم هم میشه که اما تو برای اون طرف آرام ببینید حال زیافت اصلی قدیم ببینید قدرمن لیدونکو زه فکر کوم چې یو ځل وطن ته راشئ هغه ټولې خبرې چې تاسو اورېدلې دي هغه به ستاسو له ذهن نه ځکه پاتې شي چې ستاسو وطن په ډېره لوړه سطحه به داسې تفریحي مراکز لري رستورانونه لري. خب بفرمایید یک توضیح مختصر مثلا در سکای روف ما نمیگیره باغچه در سکای یعنی باغچه در آسمان سکای گاردن باغچه در آسمان سکای گاردن در کوچنای بند آسمانو که ده نام از اینجا مانده دیگه اگر فامیلا بکنید یک فامیل باشه میتونید ریزرو بکنید فقط برگزار بکنید چرا مشکل اول بر ریزرو کنید. خوش آمدید. ببینید ضیافت چه ده پرسیان ضیافت احمدی صاحب محترم اینمی همکار ما فیض جان نیست. این ما خودت در مصاحبه گرفت من نفهم خوب کجا رفته حتما یک جای خوبی را یافته این صاحب جای یافته همکار عزیز ما اینجا ششته واقعا دیر کن
سلامت باشین. امید که ما لیدی رو پسند تاسو قبول گرفتم. ستاسو د زحمتونو نه او ستاسو د قدردانۍ نه او ستاسو د مېلمه پالنې نه یو دنیا مننه کوم. سلامت باشین. او واقعا چې یو ښکلی ځای دی. فکر کوم چې همدا اوس همداسې چې ویلیم دي چې یو باغچه په اسمان کې زه همداسې لطف احساس نظرتان. ما در مجموعه دیگه در آسمان هستیم. بله. بسیار عالی تهیه شده و مسئولین ضیافت در هر جایی که تشریف دارن احترامات ما را هم بپذیره و در کنارش تبریک ما را مبارکباد ما را بپذیره که باعث شدن که همه تو یک ابتکار بکنن. بسیار عالی است. قدرمن دوستان وګوره دلته نو د باندې ښار ښکاري د نوي ښار برخه ده. هغه هم سړکونه دي تاسو ګوره او د خلکو کورونه واقعا ډېر په زړه پورې ده. تاسو به نورو تصویرونو ته راوګورئ. قدرمن لیدونکو موږ داسې یوې برخې ته راغلو چې دا ډېره پراخه وطني برخه ده او دلته که څوک غواړي چې کیني میز او چوکۍ هغه ورته ډېر په زړه پورې دي او یا تعداد یې زیات دي. تاسو وګورئ دا قدرمن دوستان نه په کوم ځای نه راغلي. تاسو راشئ یو سلام خو به دوی ته وکړو. موږ سره وړاندې راشئ. السلام علیکم. ستړي مه شئ. ډېر وبخښئ چې مزاحم شوي. واه 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 څه پلوونه دي وګورئ. قدرمنو اوریدونکو ګران لیدونکو ته وګورئ خو خپل وطن ګل وطن خدا دا کنه خو څه کوئ هلته ورو راشئ د خپل وطن ته راوګرځئ کله کله هغه یونان او فرانسې او ایټالیا او جرمني ته وځئ راشئ د خپل وطن ته رخصتي لکه ما او فیض جان غوندې کنه وګورئ نام خدا ولا خوند کوي. بین صاحب احمدي صاحب محترم ببینیم وبخښئ چې تاسو مزاحم شوم. ډېره مننه ډېره مننه. احمدي صاحب محترم یک توضیح مختصر اگه لطف کنید. ما فعلا تا یک صندوق‌های ضیافت قرار داریم که اسمش هست دایمن هال. دایمن هال. دایمن هال به چی مانا؟ دایمن هال یعنی یک سالون الماسی. بله. اگر شما مشاهده بکنید بسیار قندیل‌های مقبول دارن و بسیار از گلاس‌های بسیار مقبول استفاده شده در اینجا. نمای فرش اگر می‌بینید بسیار فرش خوب بالشش و گلایی که در اینجا گزینه اینجا کار گرفته شده. کلش الماسی است؟ بله. قدرمن دوستان راشي دغه ملګری اوس ما خپه نشي چې وای دلته راغلو موږ سره د ډوډۍ ونخوړله اوس به دا ووایو کینم تاسو راشئ قدرمن دوستانو چې زه خو له دوی سره نانو نمک شم له دوی سره زه یوسف یو دوست یم له ډنمارک نه راغلی یم او د افغان غږ راډیو تلویزیون لرو. قدرمن همکار فیض جان ته راشئ دا وګوره ولاکه خو تا راته کور کې داسې پاخه کړي لکه تاسو هم د دې کابل یاستئ نه د نورو ځایونو د کابل ژوند دلته کابل کې وو د غزني او میدان وردګ ډېره ده ډېر ښه ده. راځئ وایي سره واخلو چې بیا ونه وایي چې وروره ولا د خلکو خو موږ سره هېڅ ډوډۍ ونه خوړله نو او دا چی شی راغوښتي دي؟ دا کرایی ده او کرایی ده او بیندای عزیز و گرامی اگر کرایی میخورین افغانستان بیاین و غیر از او اگر از نانای اروپایی و امریکایی میخورین همونجا باشین من میام پیش احمدی صاحب محترم بیام دیگه میشینیم نگه تو صحبتی آخری را خواهم داشتیم قربانتان بسیار تشکر از میمان نوازیتان و از پذیرایی گرمتان. من فکر میکنم که اولین بار است نه تنها که در اینجا در افغانستان عزیز بلکه در سراسر جهان جایی را که ما رفتیم البته همچون یک پذیرایی گرم و تعالی ندید. تشکر زنده باشید. تشکر از شما که ضیافت انتخاب کردید. قربان خوش آمدین. خانه خودتان از جای خودتان است. همیشه بیاین دیگه دوستا را تشویق کنیم بیاین ببینن مملکت ما از شما امروز دیدین چقدر متفاوت بود نظر و گفته‌ها. چقدر متفاوت. بسیار امید که بسیار افغان‌ها همینجا باشن در کنار هم دیگه باشیم
بسیار زیاد شما خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر. امید که سرویس و غذای ما تمام چیز مورد پسند شما قبول گرفته باشه. بسیار عالی بود واقعا غذای یعنی قدرمنو و اوریدونکو ګران لیدونکو دا غذا او دا خواړه چې موږ دلته وخوړل موږ ته هغه د مور او د نیاګانو هغه د هغه وخت ډوډۍ را په یاد شولې غوړ په داسې خوند یې وکړ ما خپل کور کې له مور سره د پلار سره له ورونو خویندو سره فرق سره زه د جناب احمدي صاحب نه پوښتنه کوم چې قیمتونه خو داسې ډېر ملا ماتوونکي نه دي کمرشکانه خو نه دي دا قیمتونه او بل کېدلی شي چې دلته داسې فرمایش هم ومنل شي چې د دې ځینې غذا کور ته ولېږل شي هدف یې صرف که قیمتها خو بسیار کمرشکن نیست بخیر. ببینید معمولا قیمت‌ها $1 ما غذا داریم که به حساب US دلار برابر است. $1 غذا داریم تا $100 هم ما غذا داریم تا $200 هم غذا داریم ولی اونا غذاهای یوج است که برای 5 نفر و 10 نفر ممکن میشه ولی برای یک نفر که بیاین اینجا اسپند بکنن آن بخورن مینیمم شاید که همین $10 شود نه $10 میتونه یک نفر خوب غذا بخوره در اینجا غذای پاک و نظام سیفتی بسیار عالی بسیار و یه امکان هم هست که مثلا کسی از شما حتی فرمایش بده و غذا رو براش بفرستید هست ما دلیوری پوینت داریم بدون از اینجا دیگه آشپزخانه داریم بسیار کلان مجهز هست بسیار کلان مجهز تمام غذاها در کابل از اونجا آوت میشه یه آشپزخانه استاندارد و مجهز داریم مترسکیلا داریم تمام مشتریان ما آشپزخانه به تماس میشه با عنوان آخرین پرسش از جناب احمدی صاحب محترم میپرسم که چی حرفای تازه در رابطه با انکشاف این پروژه شما مختصر اگر لطف کنید اگر دیده باشین این رستوران بسیار زیاد کلان بود ما انشاءالله به زودترین فرصت یک رستوران دیگر در منطقه پارتی 4 بله پارتی 4 کابل که شاید دوم‌آباد باشه مکانش از این قدر کلانتر است مقبولش از این قدر مقبولتر است بدون شک و در اونجا بسیار کار استاندارد بدون شک از این هم استاندارد بوده و از اینجا کاملتر و تکمیلتر انشاءالله میشه و در حدود شاید بیشتر از 300 نفر اونجا کار بکنن یک فضای بسیار کلان دارن سالن‌های بسیار چه تعداد داره؟ ظرفیت 1000 نفر داشته باشه قدرمن لیدونکو دا یو زیری ده چې د دوی د کارونو انکشاف او پرمختګ اوس نو په څلورمه کارته کې یا کارته 4 کې یو بله برخه د دوی پرانیستل کېږي چې دوی کې نو تقریبا 400 کسان کار کوي تاسو فکر وکړئ د دوی د کار انکشاف زه فکر کوم ټول ولایت ته باید لاړ شي ځکه ډېر ښه هرکلی کوي او دا ښیي زموږ د وطن پرمختګ ښیي دا زموږ د خلکو د ښایست او د پایښت علامې دي دا ډېره ښه ده وطن چې دغه ډول انکشاف کوي پرمختګ کوي په دې کې د ټولو کورنیو هوساینه ده بل زموږ سیالي برابر ده له نړۍ سره موږ هم داسې ځایونه لرو ډېره زیاته مننه کوو د ضیافت له ټولو مسؤلینو نه له ټولو عزیزانو نه او په تېره بیا له جناب حاجي صاحب فرید احمدي نه ډېره مننه کوو چې دوی ضابط وایستل نن زموږ سره او دا ټوله برخه یې موږ ته معرفي کړله خانه شما آباد صاحب تشکر بسیار زیاد خوش آمدید سلامت باشید خوشحال ساختین ما زنده باشید بچه جان دا خو نو راووتلو اوس نو بیخي د باندې قدرمن دوستانو د ضیافت یوه بله برخه ده چې دلته یو واټی یا دوکان دی ګورو چې په دې کې څه دي ګورو چې موبایل برخه ده بله بله میایم قسمت موبایل این رو ببینیم که از آقای احمدی پرسان کنیم جناب احمدی صاحب محترم این قسمت کمی اگه توضیح بدید خپلواک موبایل خپلواک موبایل بهترین از فروشگاه‌های تلفن یک دفعه داخل بیاییم بریم صاحب بفرمایید بهترین از فروشگاه‌ها در افغانستان شاید نمونهش نباشه در افغانستان شما پیدا بکنید فایز جان د تا نظر چې دا نوې راغلی دلته څنګه ده په دا یو نظر کې څنګه ده زه په یو نظر کې ووایم چې واو ډېر ښایسته ډېر ښکلی ډېر اعلی همین طرف دستراست ما تمامش اکسسوریز است اکسسوریز تلفن است این قسمت بله چارجر گوشکی کاور تلفن هدفون‌ها تمام چیزایی که از کمپانی‌های مختلف بله واقعا بسیار عالی خدمات بسیار ارزنده
برای مهمانای شما. بله. البته قیمت ها مناسب است. مناسب است قیمت ها بدون شک. بسیار عالی بسیار عالی. قدرمن دیدن که دا خود تلفنونو برخه و زه فکر کوم چې دلته بیا بله برخه هم دا طرف تمامش اکسسوریز بود اجناس تلفن ها بود اجناسی که بله بله این طرف تمامش تلفن ها است توکی دلته دی تکنیکی توکی هغه به دلته خپل تلفنونو دلته دی راځئ دا به وګورو چې وخت سلام علیکم جوړ په خیر سره مشه سیاست په دفتر مبارک شه دوستا تلفنونه داسې ډیر قیمت دی او کنه مونږ یې اخیستلی شو دا متقاعدین که نه ښه ډېره ده ډېره ده ډېر هغه ډېر ارزانه موبایل مو څو ده د 95 ډالرو نه نیولې حاجي صاحب موږ سره شته تر 2400 ډالر 2400 ډالر په دا 2400 ډالر کې در سره نه یم ځکه خو تقاعد نه لرم نو څنګه وکړم که نه موږ مېلمه یې تا نه دي جاري قربان دې شم ټوکه مې وکړله موږ سره داسې ګوري چې وسایل د راډیو تلویزیون سره دومره ډېر امکانات مونږ چې موږ یې لرو بیا هغه تاسو نه لرئ که نه ښه ډېره تاسو وګورئ قدرمنو همکارانو او ګرانو اورېدونکو لیدونکو د خپلواک موبایل برخه ده یعنې واقعا دا پرمختللي دي خپلواک جان دې ژوندی بیخي دا د خپلواک جان پلار نیکه دې به سرلوړي او یادونه یې تازه چې دومره په ضیافت کې ملا تړلې ده او بیا ورپسې دا د دې برخو کې واقعا دا ډېر په زړه پورې ده ټولو ته او زه نو ډېر په دې تخنیکي توضیحاتو مې ډېر نه پوهېږم یو له دوی نه به زه هیله وکړم چې زیاتره ستاسو دا توکي د کومو هېوادو دي دا خو حاجي صاحب محترم مختلفو هېوادونو نه راځي خو ډېر چې موږ مثلا وارد کوو کابل ته هغه بیا د دوبۍ نه راوړو د دوبۍ نه راوړو او کمپنۍ د حتما یا چینایي ده یا جاپاني مختلف کمپنیانې دا خو اصلا ټول موبایلونه چې دي د چین کې جوړېږي ښه ډېره فرمایش بیا د نور ملکونو ما اورېدلي دي چې دلته تاسو یو لکه بیمه یو دغه ورکوئ سند ورکوئ چې چیرې ولاړ شي یا خپل وخت یو کال دوه کالو کې تاسو ورته بېرته تبدیلوئ یا تبدیلوئ کوم چې انډرایډ موبایلونه وي حاجي صاحب محترم هغې کې موږ 2 کاله وارنټي ورکوو ښه ډېره کوم چې بیا آیفون وي هغې سره بیا یو کالن انټرنیشنل ډېره دا د دې ډېر تعریف توصیف موږ اورېدلی ډېره زیاته مننه کول مو ژوندي اوسئ ډېره مننه ښه قدرمنو لیدونکو راځئ چې په تلو تلو کې به جناب احمدي صاحب سره سمه خدای پاماني وکړو او دوی نه به بیا هم یو ځل مننه وکړو چې دغه اضافي برخه چې دلته وه اضافي په دې معنا چې یعنې د رستوران نه راوتلې برخه دا یې هم موږ ته معرفي کړه چې ډېره مهمه برخه ده جناب احمدی صاحب محترم اگر پیامی برای بیننده های ما داشته باشید ما در خدمت هستیم در غیر از اون مزاحمت کم دیم قربانتان سلامت باشین پیام ما به تمام هموطنان ما در بیرون از افغانستان همی است بیاین در مملکت ما تا از آبادیا مستفید شویم از خوبی ها مستفید شویم به خیر خوبی بیاییم بسیار زیاد تشکر لطف کردین خدا حافظ و سلامت باشین احترامات بیننده های ما را در دنمارک هم قبول سلامت باشین خدا حافظ